ای توتی با خدای په بالو ملکی بابا دستاوی نیمګړی نیت مې زهره وینا د سر کاروانه یا خدایا دا میرا ټینګ می کوي کنه سړیا ورته بند کا لوګي دی راته جوړ دا بند کا خدای دې پنچر کا ایسی پنچر سی لطیفه اس نه خیمه هغه بل بچ مړی خیمه شپږ نیم لکه افغانۍ نه دي ځان ډیر خیال ساتي کدي مرجان یا ولا د مرجان خیال د مرجان ډیر دوستانو سلامونه خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت په کالو کې راته پټ وي ښه نن چې د بابا لونګین راوتی دی تاسو ته غواړم چې دغه د آسونو چې دی زه وایم روزنه څنګه کېږي د هغه آسونه چې بزکشۍ لپاره دي او همدې تر څنګ نیزهبازۍ لپاره ښه نو بس زه وایم بابا لونګین چې دی یوازې نه دی په کامره کې را سره زمان وسی نعیم جهان را سره دی او پامیروینز یوټیوب چینل دی نو زه وایم دوستانو تاسو کولی شئ ښه چې د خپرونې تر پای پورې د بابا سره ملتیا وکړئ او چیرته مې پرېنږدئ نن خو به پته ولګېږي ما هم ډېر اسان ساتلي دي خو خدا و راستي که مونږ دونه خدمت کړي خو د دې خلکو نه به پوښتنه کومه چې دغه د اس روزنه څه رقم کېږي خو زه وایم بابا چې دی یوازې پرېنږدئ له ما سره پاتې شئ بس زه وایم لیدونکو ښه دلته چې دی یو حاجي صاحب ولاړ دی نو غواړم چې د دې سره دغه د اس په باره کې پوښتنې وکړم السلام علیکم یا خدایه پاکه حاجي بابا څنګه یې ښه خوی راته قربان دې شم راځه داسې مخامخ ودرېږه ښه خوی راته قربان ودرېږه چې زه سره دی تاسې عمر خو ډېر د له یخه څنګه یې بس زه وایم حاجي بابا یخ خو چې دی مونږ زړه چاودی ځکه چې مونږ خو د یخ د ټینګې نه یو بالکل ځکه چې سپینګیري شوي او ته ماشاءالله ښه یې مانه ښه زه به لیک شو یم ولا زم ډېر عادي هغه ولا د زم دا تر تا کلیک شو نه څو کاله به دې مانه کشرې دا راته وویل یاره یو پنځه شپږ کاله که کشر پنځه شپږ کاله نو زما دا ګیره ولې دونه زر سپینه شوله او ماشاءالله دې تا توره ده په کور کې به دې دغه تور زړه به پام نه در سره نو مې راته ماخله نو مې راته ماخله د هغې چې ټول دغه یې په ازاد هغې د لاسه خو دغه د عمر هم خوړلی ده قربان دې شم دا ښایسته نوم دی حاجي بابا راته ووایه حاجي نیاز محمد امیري د پکتیکا ولایت د نیزهبازي مسؤل پیلنم د کابل لوبډله موږ لوبوله بریام اول کابل وګټله تاسو ټولو ته دې مبارک وي او دوه مقام پکتیکا وګټو درېیم میدان ورلګ نو امیري صاحب قربان دې شمه دا راته ووایه چې دا اس هم د کوم ځای راوستی دا سم خپل لوی کړی ده او خپل هم ساتلی ده ډېر په نظم را لوی کړی ده ډېر نظم ورکړی ده عیناً لکه خپل بچي څنګه را لویوو دوی ته هم دغسې په دغه فکر هم را لوی کړي دي نو چې دا دې را لوی کړی دې ته خو به دې نوم هم یې ښیي که راجا وای راجا افغانستان دم راجا خو دا راته ووایه چې دا راجا باندې چی شی خوري امیري صاحب دوی ته خو د دې هغه خپله اوربشه ده اوربشې ورکوو جوار ورکوو او په دغه کله چې ژمی نه وي په دوبي باندې رشکې او شفتلې دا شی ورکوو بعضې وخت دغه اصلي غوړي و دا یوه ګوله ورکوو او چې د ده تبه برابره وي او وروستۍ ریڼ ورپړ کېږي نه دغه غوړي چې دی په اوړي کې هم ورکوئ که نه په ژمي کې ورکوو او رشکه چې دی دا بیا په اوړي کې ورکوو او د اوربش او جوار دا په
ژمي کې ورکوئ؟ سرو کال ورکوو. سرو. نو دا راته ووایئ دا سره کم ساتئ؟ ګرم یې ساتئ که نه داسې نرماله یې ساتئ؟ نه ګرم یې ساتو. دی څومره ګرم وي دغومره ښه وي. اس بې ځله یې نه ساتو. همیشه داسې یو ټوکری لکه دا اوس چې ګوره څنګه مې پټ کړی د مغه تا ځان دغه نه دي پټ کړي. بالکل یعنې دی دې پټ کړی، د ځان نه زیات حفاظت دې تا کړی. په دې بیا باندې کو دغه ټول ولس ته خوشحالي ورکوي. خوشحالي ورکوي. دغه دا آسان دي چې یو د مینې ټغر یې ویل کړی دا ټول پرې باندې ناست وي. دا آسان دي چې نن یې دغه افغانستان ټول سره متحد کړی. دلته اوس وګوره زابل، کلات، پنجشیر، بدخشان، هرات، جلال آباد ټول دلته یو ټول دی سره شناخته وي لکه د یو کور خلک. نو دا یو د یووالي سمبول ده، یو د مینې ټغر ده. بالکل. نو په دې باندې ډېر احترام ورته لرو. ډېر احترام ورته لرو. قربان هم شمه دا تاسو چې دا لوبه په کال کې یو ځل کوئ. او بالکل دا لیګ تقریبا سږ کال شپږم لیګ و. 5 لیګه پکتیکا په خپل نام کړي وو. سږ کال اول لیګ کابل په خپل نام وکړو. کابل کې لوبغاړي ټول د پکتیکا دي. د پکتیکا دي. او تاسو څوم مقام ترلاسه کړی؟ موږ اول مقام دي. یاره د لرې نه معلومېدی عجیب بابا. ماشاءالله ډېر خوشحاله سړی. ته په خپله چې خورې دا راته وایي چې دونه خوشحاله زه زه د ما زړه مې ډېر ښه ساتي. پې پوه شوې هغې ته چې ګورم بیا خوشحاله. بس دې زړې مو خراب کړي و. ښه ده چې ته یې سم ساتلې. ما ته بس د هغې برکت چې داسې خوشحاله ساتلی یم او خوشحاله یم. ماشاءالله واده دې په مینه کړی و؟ بالکل په مینه مې کړی. مڼه دې ورسره ویشتې وه که نه همداسې توکلي نه دغسې د هغه والا د مور پلار مې راته خوښه کړې وه. د ما هم خوښه وه. چې دغه صحیح ده. ای قربان ای قربان. په دې راباندې ګرانه ده چې دا د مال هسې سره ډېر کم. راوړه یو مچوکه دې خو یاره زنده‌باد. بس زه وایم قربانم شمه عجیب بابا. بس دا راته ووایه چې دغه څو آسان لري؟ همدا یو دوه آسان لري. یو راجا دی، بل بچي شي، بل براني. نه دلراج. وای راج او دلراج. راجا دا دوه دي ساتلي. دا دواړو باندې نظبازي کوي. دواړو باندې نظبازي کوي. که دا راته ووایه میري صاحب چې دا هر یو اس نظبازۍ دپاره کېدلی شي چې هر یو اس که نه هر یو اوس دغه د بزکشي آسان دي. دا نظبازي نشي کولی. دا نشي. دا څنګه رالوی سي اول زین پرې باندې کېږدو له هغه راهیسې دی موږ دغه تربیه کوو. د نظبازي له اخباره اتې بیا له هغه بعده تیارېږي. یعنې د نظبازۍ اسونه چې دي دغه بیل دي. نو دا بیل دي. دا یو څه قدیم وړي او تیزم وي. دا کوم نسل دی دا راته ووایه؟ دا تقریبا زموږ د مکس دغه ته یایي په اسانو کې څوک مثال ولایتي، څوک د پنجابي، څوک د افغانستان خپل هغه د نسل ده. عمومي نسل دا زموږ خپل نسل ده. ښه نو امیر صاحب کله چې تاسو دا لیک وګټه نو په لیک کې تاسو ته به څه شی درکول کېږي؟ فعلا خو یو موټرسایکل په نظر کې نیول شوی ده او نور دغه زموږ تجاران را چې ورک دي. هغه ورک دي. دا را چې ورک دي دا باید راسي. دا باید پیدا شي راشي. دا باید راشي ځکه دغه نیزه‌بازي، بزکشي دا لوبې د افغانستان خپلې لوبې دي. له بل ځای هم نه دي راوړي. دا د موږ هغه عنعنوي لوبې دي، کلتوري لوبې هم دي. په دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي. دا باید کار ورته وشي. دا باید لکه اوس شمال طرف ته بزکشي ده، جنوب طرف ته د موږ هغه د نیزه‌بازي ده. دا باید په ټولو ولایتو کې سره ګډه شي. دا یو جهادي لوبه ده. دا یو د خیر لوبه ده. دا یو د خوند لوبه ده. دا یو داسې د نورانو خلکو لوبه ده، د ځوانانو لوبه ده. د اسلام په نظرم چې د آس ته چې دی ډېر اهمیت ورکړل شوی دی که نه؟ تقریبا دا نیزه نه ده. نیزه سلاح د جنګ ده، توره د جنګ ده. بالکل. نو موږ انشاءالله د آسان ساتو په دې نیت یې ساتو چې کله که خدای مکړه د موږ په وطن د موږ په دین څوک تعرض کړي په دې آس باندې به مې توره په لاس کړي، دغه نیزه به مې په لاس کړي. لکه دا څنګه چې مو یرغلګر راغلي دي او په تور مخ هم سړلي دي، بیا هم دغه یې سړو. ماشاءالله. نو امیري صاحب دلته چې کله تاسو راشئ نو دلته تاسو څو ورځې تېروئ د دې لیګ دپاره؟ کله 5 شي، کله 6 شي، کله 8 شي. تقریبا نن د موږ 5مه ده چې فاینل لوبه وسوه. دلته له موږ سره الحمدلله دغه د لوبې ترتیب کوونکي ډېر ښه د هغه والا د حفاظت او ترتیب او نظم دا ټول ډېر په اصولو برابر او ټول خوشحاله. امیري صاحب ډېر حاجاته که نه د ورځې به څو سره دغه وربشت او جوار ورکوې؟ یو ورې ګیز ورکوو، یو ورې بیګا ورکوو او نور د عام وخت نور موټی ورکوو. او د ورځې به د دې مصارف څونه د یو آس؟ داسې وبله یو من وربسې د ورځې تقریبا هغه 100
اویا اتیا افغانۍ ښه همداسې داسې راځي وو. نو دا چې دی د آس چې د دې دغه ساتل څومره ګرانه خبره ده دا راته ووایه. داسې دا دغه چې لکه شوق ماشوم وو. چې ساتي دغه چې شوق قیامت چا نه ده معلوم کړی آفرین. صحیح ده. کله چې شوق کي هدي که دې خپله وږی وي که تږی وي دی به مړوي دا دته به بیا پیدا مړی، کوي. بالکل، خو دومره لوی مشکل هم نه دي که نه. او دلته چې تاسو دا 5 ورځې حاجي صاحب تېروئ نو دلته تاسو دا خیمې ورته لګولې دي نه ګرم. دا خیمې د فدراسیون لخوا راکړل سوي دي. ښه غوره درولې دي. ګرمې دي. ګرمې دي و ګرمې دي بخاري. او د آس خو به پکې یخني نه 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 کېږي. آس خو خالي زلفې باندې پروت یو آه، پټ واو. یې څه مشکل نو نه بس وي. دوستانو تاسو خو ګورئ دا د امیري صاحب آس دی لږ وایي داسې ورته وښی ماشاءالله وایي ګورئ ښه څنګه یې ښایسته پټ کړی داسې ښکاري لکه زه وایم چې شاهو یي ښه د شاهو په شان دی داسې ښکلی دی ځکه چې مخ یې ورته پټ کړی ماشاءالله پاسه نه یې پې کمبل او بړستنې اچولي لکه څنګه چې حاجي صاحب ویلې چې زه دونه ګرم نه ساتمه لکه څونه د راجا ساتمه صحیح ده. لکه راجا ولس ته خوشحالي ورکوي افغانانو ته بالکل. خوشحالي ورکوي ملت ته خوشحالي ورکوي. او دې راجا به تر اوسه پورې څو لوبې ګټلې او څو لوبې کړي. یاره تقریبا دا شپږم لیګ د کابل ده. واو نور په تقریبا یو لیګ په زرمت کې وسو پکتیا کې یو پکتیکا کې یو خوست کې ښه ښه د ټولو کې د ګډون کړای دا او ماشاءالله. ډیر میشوي وړي دي شاید دا ټول واه قربان دې شم حاجي صاحب دې تاسو څخه ډیره مننه بیا دې هم درته زه وایم د باریا ډیره مبارکي خدای دې همداسې خوشحاله تر او تازه لاره. نړۍ مننه چې دا زموږ غږ هم تر دې دردېدلي ځورېدلي کړېدلي ولس ته ورساوو او زموږ دغه پیغام هم ولس ته ورساوو. بالکل په مسؤلینو باندې هم دا غږ دی چې دا زموږ نیزهبازي ته توجه وکړي. دا د موږ عنعنوي لوبه ده دا د موږ د افتخار لوبه ده دا د موږ د خوشحالي او د مینې ټغر ده. جار دې شمه ډیره مننه حاجي صاحب قربان یو مچ وکړه دې بل مخ نه دې بل مخ نه الله زه وایم ډېر خوږ سړی نه پوهېږم چې ګبین دې ډېر خوړلی او که څه حساب دی د ورایه ډېر خوشحاله جار دې قربان دې شمه بس زه وایم دوستانو ښه زمونږ خپرونه به همدغه شانتې دوام لري نو ورځم هلته نور آسونو ولا سره هم خبرې کومه تاسو خو ولیدل دغه د آس ساتنه او دې ته خوراک او څښاک دا خو حاجي صاحب ویل نو زه هم بابا لونګین چې دی یوازې پرې نږدې له ما سره پاتې شي راځن وصیه ما ته هم لاره راکړه د خدای په امان حاجي بابا د خدای په امان د خدای بس دوستانو تاسو خو ولیدو راجا مې درته وښودو او دلته چې دی ماشاءالله نور حاجي صاحبان هم ولاړ دي ما په شان دي لونګېګان السلام علیکم قربان دې حاجي بابا سلامونه السلام علیکم حاجي بابا تم ستړی مه شئ قربانم ستړي مه شئ حاجي بابا څنګه یې ښه خوی راته ماشاءالله قربان دې شمه آس مې ونیوهي حاجي بابا نه سیوز لنګته غورځاره کې دغه آسان دي لنګته وار نه دي کله درو قربان حاجي بابا دغه لونګۍ دې ډېره خوند کوي ماشاءالله ډېره ښکلې دی ولې د دې وهلو باندې څونه وخت لګي په دغه وهلو مې دای پاس کړی ده چې په توره شپه کې هم دغه وړوم په رڼا ورځ کې هم دغه وړوم یعنې بس انیه ته مې ضرورت نشته اوس راشي ګډوډ اسوه یعنې په تیاره کې هم جوړېږي عادت شوی ورسره لاس مې دغه عادت اټومیټیک ښایسته نوم دی حاجي صاحب ایمان نوم خو محمد نصیر مجرو د پکتیکا ولایت نیزهباز هم یم او دغه اسانس تیزوي د ریش د دغه رئیس هم یم ماشاءالله مجروح کاکا اوس مې په هغه کې لوبه ده په اتویستم د کوس په هرات کې وریا به ځم تیاره کې به مې وړي ماشاءالله سره د آس به دې وړي آس به هغه راوړي اولمپیک په ټیلر کې زه به په تیاره کې ځم خیر ماشاءالله مجروح کاکا دا راته چې عمر به دې څونه عمر خو مې 50 کاله به 50 کاله نیما به څونه عمر یې تا به شل کاله یاره زید نه باندې یاره داسې نر سړی مې خوښ دی اچھا ته اس نزغلوې زه زغلوم زه نه زړېږم ته زوړ شوې بس صحیح ده سړي شوق ده بس تا خو اس زغلولی دی ماشاءالله همدغه شانتې ځوان ما خو د اس تر غوږو د جنت اواره باندې لګېږي والکه مجروح کاکا دې خوا وګوره زه خو چې دی زر کې زغلولی مه سړي غلی شه ځکه خو سپین ږیری
و قربان دې شمه قربان الله هم کامیابه لره کامیابي دې خواته ودرېږه ماشاءالله بس زه وایم دغه دوستانو نه ډېره مننه او دغه د مجروح کاکا دا ټول نفر دي ښه د ډېرې د خوشحالۍ نه ماته غاړې ته ګل راوچه خدای پاک دې تاسو خوشحاله لري آمین آمین توتی با خدای په ګلو ملکي بابا دستاوي نیمګړی نیت مې زاروینه د سر کاروانه په لویو غرو کې راشئ چې جنازګۍ وایي د په مشکونو وتړمه نور د لویو غرو کجیرې مړکو د کمو غرو وای قربان کجیره خدای به دې ساتي نه د سر کاروانه په مخ کې ماشاءالله مجروح کاکا ماشاءالله داسې مست سړی راته ښکاري دا د جګو غرو سندرې دې مخکې م ویلي یو ویلې مې دي ویلي دي څومره دې خوښېږي دغه د سخت مې خوښېږي دغه د جګو غرو سندرې داسې مې خوښېږي د غرو سندرې چې بس اوس یې زه باعث ته کامیاب شوم که نه باید سندرو ته کامیاب شوی مجروح کاکا زه دې ولیدلم ګوره دغه د جګو غرو سندره دې شروع کړه ځکه چې بابا لونګین ته هم دا سندرې ډېرې خوند ورکوي مجروح غم دې مست سره ښکاره لونګین مجروح کاکا اس دې چیرې دی اس مې دغه ده اس لږ ښکاره جهانن وسیه ماشاءالله دا زما اس ده ماشاءالله ما ډېر ګران ده ډېر در باندې ګران دی الله دې یا نه پولډر خوند راکوي نه ډالر خوند راکوي په دنیا کې اس خوند راکوي د ما د اس نوم ده شکره مطلب خوش دی شکره دا شکره نوم چا پیښی دا شکره نوم د ما پلار ورته انتخاب کړی وس مرد الله دې وبخښي نو موږ به د ده نوم تر اخره ساتو که دی خدای ناخواسته مړ سو د ده په ځای به بل درو د هغه نوم به هم شکره وي شکره به وي تر اخره شکره څومره وخت در سره کېږي دا شکره خو به اوس 15-14 کاله کېږي 15-14 کاله دې شکره ته څه شی ورکې دې شکره ته خو د ځان غوښې ورکوه مثلا بیا هم زه خو پوهېږم دغه ته خو زه تیل خواږه تیل شالشم چې شوي دي وربسې په هغو ورته غوړوم ده ته ورکوم و مجروح کاکا دې موټر والا ته ووایه ورته لږ صبر وکړه لوګي دې جوړ کړه والکه بند که دا څه رقم سړیه ورته بند که لوګي دې راته جوړ دا بند که خدای دې پنچر که ایسې پنچر سي لطیفه آفرین پنچر سي دا شکره چې د 14 کاله در سره کېږي او دې ته چې د په اوړي کې چې شی ورکوي په ژمي کې په اوړي کې ښه شوتله ښه رشکه فصلونه هم ډېر دي او د مڼو وخت راشي بیا مڼې ورکوم واه دا شکره خو دا خو خوږ دی دې دپاره دې خوږه م پیدا کړې او خوږه م ورکومه ګوړه م ورکوم نه د دې امزولې ښیمه خوږه خوږې د دغه نسل سته را سره کور کې بیاڼې سته بیاڼګۍ ښه بیاڼګۍ شته دی چې هغه ته ورشي ډېر به خوشحاله ډېر خوشحاله وي هلته دې ورته کوټه جوړه کړې که خیمه دې ورته نه خیمه مومه کې داسې لوکس کوټه م ورته لګولې داسې کاشانې مې ورته لګولې ماشاءالله او په ژمي کې د دپاره د بخارۍ لګولې په ژمي کې م دا ګرم ځای ورته جوړ کړی کته لاندې کې ګمبته ورته یایو موږ ګمبته ورته جوړه کړې په هغې کې دروه او د ده دا روزنه دا د اس دا خو به هم ډېره سخته لکه یو ماشوم چې لوی ډېر زبردسته روزنه یې دومره خوند کېږي د شپې په 12 بجې ورسي او دی وربسې خوري هر څه به دې پیېږي بس بیا به ته هم ورته ډېر لونګینه به دې پیېږي یاره زه وایم کاکا زه خو چې دی که نه هلته به اوس راته زر ګوري ښه زه خو د دې د لاسه سپین ګیرې شوم ته د چا د لاسه ځوان پاتې شوې زه د شکره له لاسه ژوندی پاته یم او ځوان پاته یم زما ته چې ژوند را کړی الله را کړی ده بیا دغه شکره را کړی او هغه کور کې شاکرې ځوان نه یې ساتلی هغې هم ساتلی یم هغه هم دا وجود دی هغه هم دا وجود خوښه دې کړې که د مور او پلار په خوښه دا خوښ پیمین مو یاره زنده باد دي کومه وی په ورکاله مین ماسې وی دې دې به واده او ته به اوښکې تویوې
قربان دي شم دلته دي او خیم راغله کنه او خې دي کوم دي چیر او خده دا بره پوساته دا هیڅ کلم راخته کېدو ته پرې نګ دی ها قدرت راوړ او دم دس خده دایلر سره سپیر سوای دا بل کنکلای خو شي راوړ یعنی دا د سپیر غونډه ښکاری لګ ساته چې غوړ شي ساته وسولار سم سرته ویل بیا غوړ یاره زه مجروح کاکا دې تا نه ډېره مننه ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې دې را سره وکړې خوشحالي دې راکړه دا سستماني د ټوله ولاړه جار دې مجروح کاکا اوس دا راته ووایه چې په دې لیک کې دا لوبه وګټله او که نه په دغه لیک کې مې د پکتیکا دوه ټیمه راغلي وو یو د کابل په نامه لوبېدو اول مقام یې لاسه کړ تر ټولو بریا سو ماشاءالله 15 کاله مخکې راغلي وو 15 سره لوبې مې ګټلې دي 6 کال مې 2 مقام ده په میدان کې کتوت کې دی ولیدلم شرغړېدلم ټول دنیا به مې ویني په رسنیو کې نصیر مجروح شاهد حال ده د اخري لوبه کې د گیم بال ما پورته کړی د 12 مې مجروح گیم کو نو راتلونکي کې به لوبه چیرته لري په راتلونکي خو مې په پیرات روان یم دا اوس روان یم په اتویستان د کوز مې بیا بل کېده د ریس یعنی ته په تیاره کې ځې او دا به په موټر کې ځې زه به په تیاره کې ځم دوی به په دا موټر کې پسې راځي په پولډر کې اخلا او د بره شیشې نه ګوري چې مجروب در سره نه د هغه در سره شک رخوا کې در سره روان دي زموږ خو اوس انشاءالله امارات په سم پوزیشن کې ده چې ما ته یوه تیاره راکړه دی کې وړم دی کې راوړه یو د جګو غرو سندره راته ووایه نور خدای پاماني کړو و ځه د جګو غرو د جګو غرو څه ووایم اوس را چې ولاړ یو ټپه یو چیز د جګو غرو په یکاتوت کې د مرګي ساوي وي چې جنازګي دي او په تیرا راولوي نا وي د سر کاروانه قربان دي شما وادي ورید زر کې یو د تا د لاسه مونږ خورز نه ګورو ښه بس کور نه م راوشړې چې زه خدای پاک د امام د مجروح کاکا سره یو ځای کې نه درځم کور ولا که درسم زه ورته وایم ما ورځه نه ورځم چې څوک په کور کې جنجال جوړوي یو دې نه ورځه نه ورځم ما ورځه قربان دې شم ډېره مننه الله مچو ما ورځه الله وای هاي الله را ټیک مې کړ یا خدای ژوندې دي زه ما ژوندې دي مجروح کاکا ژوندې دي مجروح کاکا نو پس زه لیدونکو نه او خینه خو ویل چې دا سپیره غونډې مخې نیولی غوړ مخی نشته نو بس زه به مجروح کاکا سره م ډېرې ټوکې وکړې نو زه به ما دوستانو همدغه شانتې له ما سره ملتیا وکړئ بابا لونګین پرې نږدې ورځمه هغې خواته نور آسونه م درته ښیم د خدای په امان مجروح کاکا د خدای په امان د خدای په امان د خدای په امان بس وایم لیدونکو تاسو خو ولیدل ماشاءالله د خلکو څونه مینه را سره وکړه ښه غاړې ته یې ګلان هم را واچول نو دلته هم چې دی یو څو کسان ولاړ دي دوی سره خبرې السلام علیکم حاجي بابا السلام علیکم ستړي مه شئ السلام علیکم ستړي مه شئ قربانم حاجي بابا السلام علیکم قربان اوس دې ستړي مه شئ زیات دې شم الله مه خرابوه لاس راکړه لاس قربان دې شم دلته به ودرېږم دې ځای کې جان حاجي صاحب څنګه یې راته خو یې ماشاءالله ژوند خو په خیر سره تېرېږي الله دې روغ لره قربان دا ښایسته نوم دی اول ښایسته نوم یې عبدالرزاق د زابل د ولایت حاجي صاحب رزاق دا راته ووایه چې دې لیک ته څو ورځې کېږي چې دلته راغلی او دا نن مو اوومه ورځ ده اوومه ورځ ده بلې صاحب او دا اس د تا دا اس د ما ده دا مرجان ده په نامه مرجان په نامه ماشاءالله دلته چې د هر چا اسونه ګورم یو نوم لري بلې ښه د دې نوم مرجان دی بلې د دې نوم مرجان ده دې باندې د مرجان نوم ولې دا خو نو دا کورنګ ده لکه سور مرجان تل دلی دا رنګ نوم هم باندې ایښی ده نو ډېر ښه ښکلی اسم ده او ډېر ښه نازوو ښې منډې م وي ما بیخي زه د ټول دا ټول زما شاګردان دي ولاکه مسخرې کوم که هغه ولایت که دا ولاکه وینې مخامخ دی دا مې ټول شاګردان زه استاد یم یعنې څو کاله دې په دغه استاذۍ یعنې نظبازۍ کې 50 کاله
50 کاله ما په دې 50 کالو کې به دې څو لوبې لاسته راوړي یعنې ډېر ستانه لیکونه مې راوړي لاره ولایته مې راوړي دي شکر ده الحمدلله ښې خاطرې خلک راسه لري ډېر خوشحاله دي راسه ډېر خوشحاله دي راځه کاکا دغه د مرجان چې دی څومره وخت تاسو د مرجانو د 15 کلو ده اوس راسره ده 15 کلو راهیسې دی د 15 کلو نو د دې ساتنه سخته ده که اسانه ډېره اسانه ده وربسې ورکوو رشقه ورکوو شوتلې ورکوو کوچ هم ورکوو هګۍ هم ورکوو دا کوچ او هګۍ په کوم وخت کې ورکوئ او ولې ورکوئ په ژمي کې صافې کې او د دې لپاره د غوړي څه دپاره غوړي هم سرات یو غوړ کوي ښایست یعنې غوړ پړ ښکاري دغه د مرجان به د ورځې مثلا څومره مصرف یو د کال به 1500 کوي د ورځې ماشاءالله نو دا خو د میاشتې 1500 روپۍ شوې او دغونه کوي دا راته ووایه چې د 15000 ته ډېرې زیاتې خورې او که دی ډېر یا زه زیات یعنې د تا نه به دا از ځکه چې دا نازول ده خو بیا خاندې دغه نشي کولی دغه د مرجان بله مثلا جوړه هم شته که نه یوازې مرجان ډېر جوړه د ملګري هغه د لړم په نامه جوړه ده زه ملنګ د زابل د ولایت داور یم موږ هم ډېر وخت لوبې کړې دي ماشاءالله او لاسته راوړنې هم لرو لوبې هم ګټلې هم دي بایللې هم دي او د اسانو په ساتلو کې له 15 کالو تجربه لرو او اوس چې د داورې بله یعنی څونه تجربه لري دغه د اسونو 15 کالو 15 کالونو کې به دي یعنی په مختلفو نومونو باندې آسان ساتلي څونه آسان به دي ساتلي تقریبا شپېته او دا شپېته چې تا ساتلي دا شپېته بیا څه شول خرڅ دې کړل که چاته او یا مې بدل کړو یا مې خرڅ کړو دا اس داسې طبیعت لري یو ور تور اس ښه خوند درکوي بیا سور اس ښه خوند درکوي بیا ماده اس په ښه خوند درکوي بیا شین اس خوند درکوي بیا غټ اس خوند درکوي نه خو اوس مختلفو رنګو کې مرجان دی اوس دا مرجان در سره ډېر وخت شوی دا مرجان چې بیا بدلې مثلا دا بیا زور نه غواړي عبدالرزاق کاکا چې دغه مرجان بدلې ولې نه غواړي خو په شوق تر ده زیات بیا بل پیدا کړو و تر ده بیا وسې ښایسته نو څه رقمې بدلوئ داسې د ناوې په شانتې بدلوئ داسې ګلپوش کم داسې دغه ساده ښکلې کوئ خلک ونه نه د ځان ډېر خیال ساتي که د مرجان یا ولا د مرجان خیال د مرجان ډېر خیال ساتي او په کور کې د ده ته څه سهولت جوړ کړی ده ته مې دا سهولت چې دغه ورته جوړ کړی د ځای ښه ځای ښه بخارۍ هغه وراره مې هم دغه درالې دغه مې وینې خوشحال خان بابا دا چېرته ورکې و بچ مړې دا خو دغه د راغلي تاسې معلومات نه کېږي بس ما چې د عبدالرزاق کاکا نه پوښتنه وکړه تا ته اوس نوی دسمال راوړی نظر دې صحیح ده که نه په څو لکه دې وکړه دا راته دا خو مې تقریبا په 250 لکه یو اس اخیستی اس نه ښیمه هغه بله بچمړې ښیمه شپږ نیم لکه افغانۍ ښه نو بیا خو د هغې نه دا اس ډېر قیمته شو دا ډېر قیمته شو از شوق باندې اضافه ده که نه یعنې د ده په پیسو باندې خو کم از کم یو شپږ اووه دانې کېږي نو بیا خو څلور وکړه چې یو د سر ته ولاړ یو دوه د کلمو ته او یو صحیح ده که نه نیتم د ظاهره ځوانان یو په زړه کې په زړه کې سپین ږیری نه یم په بازوګانو کوي یم ځوان یم په څېره ځوان یم او تم دلته په آس باندې نیزهبازي کوې زه دلته نیزهبازي کوم عمر به دې څو عمر مې انشاءالله 15 کاله ده او نوم دی نوم عیسی محمد ده عیسی محمد یعنی غزني ولایت کرباغ ولسوالۍ ماشاءالله یعنی ډېره سپرتو دې کړې ډېره سپرتو مې کړې ده یعنی دا بله خبره ده جان اوه نادره ده الله رزاق کاکا د زابل دی ولایت دا د زابل دی ولایت هغه لوبغاړی چې په خپل مقام کې دوه چا واده ورته مقرر وي لور درکوم وی یعنی چې لور وګټه وخلا بیا څه شي شو په دې مې وای والمګوي وال ښه یعنې هغه دې م وکړه چک زه وایم دې ته یې مزې دي هغه څنګه خبر هغه اردو کې یو متل دی چې ایک ټکټ مې دوه مزې هم یې لوبه وګټله هم یې جنۍ وګټله ماشاءالله دا خو به عبدالرزاق
عبدالرزاق کاکا یو په دوه چنده خوشحالي ډېرې خوشحالۍ دي خوشحالۍ دي ډېرې شپې د لیوه کې سپین ساري به اوس ډېره زوبله شوې زوبله شوې ده دې ځای نه چې زه ښه سم داسې تور رنګ ور وشېږده چې سم معلومه شي چې ونیوی چې عبدالرزاق کاکا سپین ږیری شوی ده قربان ګوره دا ټول کاري صاحب دي زما شاګردان دي ولا دا سماوه دي دا ټول شاګردان ماشاءالله دا په نیزه بازۍ کې چې دا دوی ته یعنې هغه ورکړي استازي ټرېننګ نو ما ته به څه رقم ټرېننګ خدا کوله بیا ګلان په غاړه کې دراشي وای قربان بیا مې ومچوکه راکړه زنده‌باد وي پخله د بل طرف نه یاره چونه مچوکې به درنه اخیستې اوس ما هم درنه مخ ته ډېر ښایسته وم اوس هم اجان اجان ته په عمر ډېر غټ یې تا نه بیا هم ډېرې مشکل یاره زه خو ټول ما داسې سټي لکه تېره به هماغې خو سپین ګیري کړي وو که نه راباندې ګرانه ده ډېره بله دې نه ده کړې بس بله څوک نه راکوي زه هم د یوه زر که بس ده همداسې بس ده مننه زه وایم د تاسو ټولو نه ډېره مننه خو زه وایم لیدونکو ښه یو ځل به عبدالرزاق کاکا ته آس باندې زه کښېنم څنګه خو منډه منډه ورنه کړې ګوره نو وسیه هسې نه یي چې وروره داسې قبر ته مې ور داخل کړي او که نه زیات دې الله دې مننه د تاسو ټولو نه ډېره مننه عبدالرزاق کاکا ډېره مننه جارم مخ الله زنده باد دي بس محمد جانو خدای نو زه وایم دغه د کاکا مې هم دلته ها کاکا قربان دې شمه څنګه ته خو خیر راته خو میفهمی بس زه وایم داسې کم میفهمم ما گوش کو از ولایت غزنی هستم و تیم میدان وردک ماشاءالله سیدای ششپر دی خورا ودریگا کمری مخه ما بنده و پدر تا پدر به چمن وزیری پدرای ما به دوره ظاهر داوود اینج نیزه میزد ماشاءالله ما میراث از پدرای خود داریم ماشاءالله اینجا هم انشالله مقام سیما گرفتیم ماشاءالله زنده باد مقام سیم به نسب سادادیم سیدای ششپر مشهور به افغانستان ماشاءالله ماشاءالله با تیم برادرای میدان وردک هستیم استاد محمد اینا همه با این تیم او چون کلان ما هستن فهمیدی؟ قاری صاحب که هست جمله رهبرای ما هستن ماشاءالله ماشاءالله قاری صاحب حاجی صاحب اینا مستفیدای ما هستن انشالله ما عین از پدر از دوره ظاهر و داوود پدرای ما با چمن وزیری میامد نیزه میزد یعنی تاسو پلارونو دی داوود خان بله بله این داوود خان و ظاهر شاه خان هغوی به ورته ناسو آل ما میراث داریم تا زنده ایم انشالله این میراث ادامه میدیم یکی از بچه ماست ماشاءالله این هم در تیم است که نه به نیزه زده چند روز محمد سید محمد رضایی سلطانی زنده باد نام ما سید میراقاس مشهور به نام قماندان تور ولایت غزنی تیم میدان وردک جرد شما جرد شما میدان وردک الله مو کامیاب لره او خدای پاکم ته ورزم وملید ستړي مشه می ور سره وکړلې نو اوس په زور وخېجم نو بس لیدونکو ښه دا بدل ته د مرجان ته یو ځل ورخېجم نه مزویا هلن وسیه راځه راپسې یا خدایا مرجان پسې یا الله رحم دا لاس راک عبدالرزاق یا خدای دا خپجیګه کما که د بل دغه نه ده سړیه دغه ده ودرېږه یا خدایه دا لاس راکه کاکا یا خدایه دا مې راټینګ مې کوي که نه سړیه او داسې راټینګ مې دا ونیسئ سمامه ده یا خدای یا الله سویمه بس سویمه قربانم شمه الله مرو ما داسې لږې ورو داسې یو چکر ورته ورکړه ورو ومې نه غورځوې نوستیا او که نه داسې نه زنده باد دي ښه دا شکره ټینګه کې دا اس پورته نه سړیه پورته همداسې پرېږدم همداسې ورو یې بوځه بس وایم قربانم شمه لیدونکو ښه دا خو تاسو ګورئ داسې یو چکر ورکړه ورته ګول آفرین دي ما خرابې زنده باد بس وایم دوستانو تاسو خو ولیدل ښه دغه آسان دي او د دوی ساتنه او روزنه او شوق ښه دا بل د خلکو شوق دی نو بس همدلته به زه وایم وبدرېږم ښه بس همدلته ودرېږم بس یاره ژوندی دی خدای پاک دی تا ته د مرجان همداسې کامیابه لري عبدالرزاق بس دلته ودرېږه اخ الله زه وایم کامیابي م غواړم نو بس ښه هغې خواته بس داسې یو چکر ورته داسې ورو یې بوځه ښه او
یعنې میدان ته کوزیږو نو بس وایم دوستانو نور ما ته هم راکړه اجازه ته چې بیا د خپل وسي یعنې کیمرمن نعیم جهان سره یو ځای کېږم تر هغې مو په پاکه لاس پارم د خدای په امان خدای خیر خدای خیر یا الله رحم یا الله رحم یا الله رحم یا اوس ما عبدالرزاق یا خدا یا خدا یا خدا یا زنده باد قربان الله م دا دسمال راک الله م کامیابم شم کامیابیم غواړم الله م کامیاب جارم شم قربانم شم جار خدای الله م کامیاب جار خدای خو م کامیاب الله م ژوند دی لره خدای دې وکړي چې خوشحاله سوی قربان الله دې تاسو خدای په امان